الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله تبارك وتعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. د ټولو څخه مخکې په تالار کې موجودو د اسلامي امارت قدرمنو مسؤلینو، محترمو مشرانو او تاسو ډیرو ګرانو ځوانانو ورونو ته خپل سلامونه او نیک احترامات وړاندې کوم. ټول ستړي مه سئ. ګرانو ځوانانو، نننی مجلس چې موږ او تاسو دایر کړی دی، دا مجلس ستاسو ځوانانو د غږ د اورېدلو، د مشکلاتو، انتقاداتو، پیشنهاداتو او د اسلامي امارت د اوسني روان حکومت په اړه باندې که څوک ملاحظه لري یا د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه باندې څوک اندېښنه او پوښتنه لري، موږ او تاسو به انشاءالله په نن مجلس کې بې له کوم سانسور او محدودیت څخه بحث کوو، خبرې به سره کوو. زموږ کوشش به دا وي چې د ګرانو ځوانانو پوښتنو ته او انتقاداتو ته او هغه ملاحظاتو چې دی د ځان سره لري موږ مخامخ جواب ووایو. ځکه په سیمینار کې موږ او تاسو خاص د دې دپاره دا اوس سره یو ځای یو چې په موضوع او په خبره باندې ځان سره پوه کړو. د دا سیمینار نوم مو ایښی دی د ځوانانو د روښانه راتلونکي لپاره سیمینار. معنا یې دا ده چې موږ د افغانستان د ځوانانو راتلونکي روښانه وینو. زموږ دا امید دی چې د افغانستان ځوانان به بیا انشاءالله تعالی داسې یو حالت نه وویني چې د دوی پلرونه به پردي یرغلګرو شهیدانوي. بیا به دغسې حالت انشاءالله تعالی پر دې مځکه باندې رانسي چې زموږ خاوره به د پردیو کافرانو په کنټرول کې. الله تعالی جل جلاله تاسو ته ستاسو د ځوانۍ په دغه دور کې خپل لوی لوی نعمتونه تاسو ته او د افغانستان ټولو خلکو ته ورکړي دي. خو دا چې د ځوانانو آینده روښانه ده، دلیل یې دا دی چې تاسو به د دې مملکت آینده جوړونکي یاست، حاکمان به یاست د دې مملکت، او د دغه مملکت چارې به تاسو ته سپارل کېږي. تاسو خوشبخته یاست چې ستاسو مشرانو ورونو، ستاسو پلرونو، ستاسو نیکهګانو په خپلو وینو باندې او په خپلو خولو باندې دا وطن د ډېرو قربانیو په نتیجه کې تاسو ته آزاد کړی دی. اوس تاسو الحمدلله د ښه امنیت خاوندان یاست، مملکت مستقل دی، الحمدلله شرعي نظام حاکم دی. الله تعالی جل جلاله په افغانستان کې یو قوي مرکزی حکومت رب العالمین جل جلاله راکړی دی. د افغانستان د ټولو اقوامو، د ټولو خلکو په منځ کې اتحاد او اتفاق قایم دی، او رب العالمین جل جلاله د اقتصادي پرمختګ دپاره هم الله تعالی جل جلاله دروازې را باندې خلاص کړي دي. نو دا به یقینا ستاسو نیکبختي چې په دغسې وضعیت کې ستاسو الله تعالی جل جلاله د ځوانۍ دغه قدرمنه او د ځوانۍ دغه شیرینه دوره را پیل کړې ده. دا بیا په تاسو اړه لري چې تاسو د دغه اوسنیو حالاتو څخه، د دغه ښه امنیت څخه، د دغه اسلامي نظام څخه او د دغه مستقل حکومت څخه، د اوسنیو ټولو نعمتو څخه څنګه استفاده کوئ. ګرانو ځوانانو، د افغانستان دښمنانو په نظامي ډګر کې ماته خوړلې ده. الله تعالی جل جلاله زموږ د غیرتمنو غازیانو په لاس باندې
او د قدرمنو شهیدانو د وینو په برکت باندې دغه وطن راته آزاد کړی دی. اما دشمنان مو پر آرامه نه دي ناست. نظامي ماته خوړلې ده، مګر په تبلیغاتي ډګر کې اوس هم زموږ او ستاسو دشمنان لګیا دي. هغه لارې چارې لټوي چې په کومه لار باندې د افغانستان نقصان راځي. پر موږ او تاسو باندې اقتصادي بنسټونه لګولي دي، پر موږ او تاسو باندې د نړۍ سره د رابطې او د اړیکو لارې تړلې دي. او خلاصه دا ده چې د افغانستان اصلي سرمایه چې دغه ځوانان دي، د دغو ځوانانو د بېلارې کولو، د وطن څخه د فرار او په مختلفو اخلاقي او په نورو مشکلات باندې د اخته کولو کوششونه یې روان کړي دي. زموږ او ستاسو دا مسؤلیت دی چې اوسني حالاتو څخه موږ او تاسو ښه استفاده وکړو. که په زړه کې موږ او تاسو څه ګیله ولرو، ملاحظه ولرو، د حکومت په اړه باندې شکایت او انتقاد ولرو، د خپلو مشرانو سره یې په مخامخ مجالسو کې بیان کړو. بې له دې چې د دشمن د تبلیغاتي او د دشمن د شیطانت د مراکزو هغه د دې د رسنیو د پاره مواد برابر کو، کوشش وکړو چې د خپلو مشرانو سره ستونزې شریکې کړو. ګرانو ځوانانو، نننی مجلس موږ او ستاسو د تقریر او د غونډو یا د ویناو مجلس نه دی، بلکې کوشش مو دا دی چې تاسو ته ډېر وخت درکړو. مخامخ پوښتنې راڅخه وکړئ، د خپل زړه خبرې راته بیان کړئ او موږ به انشاءالله جواب درکوو. دا څو خبرې تاسو په ذهن کې ونیسئ. دا زموږ او ستاسو اصلي هدف د ځوان په زړه کې دا څو ارمانه یي. یو ارمان یې دا یي چې الله تعالی جل جلاله ماته شخصي د ځوان د ارمان یي چې ماته الله تعالی ښه ژوند راکړي. ښه ژوند معنا الله پاک ما د کور خاوند کړي، د ښې بیبي خاوند مې کړي، د ښه موټر خاوند مې کړي. دا د یو ځوان توقعات دي. او بل ارمان دا چې الله پاک جل جلاله زموږ مملکت تر نورو مملکتو د منطقې او د سیمې تر مملکتو د همسایګانو په نسبت زموږ مملکت ښه پیشرفت ولري، ښه جوړ ښایسته وي. دا هم د ځوانانو ارمان دی. او بل ارمان یې دا چې موږ خودکفا سو، همسایګانو ته اړ نه سو په دوا کې، په غذا کې، د ژوند د نورو ضرورتو په برخه کې موږ همسایګانو ته یا د نړۍ نورو ممالکو ته موږ محتاج نه سو، بلکې په خپل ځان باندې موږ او تاسو تکیه وکړو او ټول احتیاجات مو په خپله پوره سي. دا د ځوان ارمانونه دي. دغه ارمانونه ورونو هغه وخت پوره کېدلی سي چې موږ او تاسو څو شیان ولرو. اول تر ټولو مهم شی چې دغه ارمانونه زموږ او ستاسو د لاس سره وړي هغه استقلال دی. که په مملکت کې استقلال موجود وي، ازادي موجود وي، دا انسان وکولی شي چې په خپل اختیار باندې فیصله وکړي، بیا دته د پرمختګ لارې خلاصېږي. که یو سړی مستقل نه وي چې هر څومره ښه فرصتونه ورته برابر سي، هر څومره ډېرې پیسې پیدا کړي، او چې اختیار د ده په لاس کې نه وي، فیصله نه وي، بیا دی پرمختګ نشي کولی. دغه ډول د پرمختګ دپاره دوهم مهم عنصر هغه امنیت دی. که امنیت موجود نه وي نو په دې مملکت کې به تجاران او سرمایه ګزاران او هغه خلک چې د مملکت د پیشرفت لپاره کار کوي هغه بیا دلته نه کښېني، هغه د ژوند دلته نه کوي چې امنیت نه موجود. دغه ډول شرعي نظام لازمي دی. که یو مملکت پرمختګ کوي د هغه دپاره لازمه ده چې یو عادل نظام چې ظلم نه وي پکښې کې، او د شرعي مقدساتو، د شرعي اوامرو و فرامینو پر اساس باندې خپل ټول احکام تطبیق کړي، دا باید پکښې موجود وي. او څلورم مهم شی په مملکت کې باید د علم او د تحصیل دروازې خلاصي. د علم او د تحصیل پرته هم پرمختګ ناشونی دی. او پنځم مهم عنصر چې دی هغه د اقتصادي پیاوړتیا دپاره د خپلو منابعو څخه استفاده ده. زموږ مملکت هم الحمدلله هم په بشري برخه کې ښه منابع لري، ځوانان ډېر لري، او هم په طبیعي برخه کې الحمدلله الله تعالی افغانستان ته ډېر معادن ورکړي دي. نو ګوري ورونو دغه 5 یا 6 مواد چې د پرمختګ دپاره لازم دي، الله تعالی جل جلاله دا ټول موږ او تاسو ته راکړي دي. هم الحمدلله مستقل یو، داسې حکومت لرو لله الحمد چې د نړۍ په کچه باندې به دغسې مستقل حکومت هېڅوک ونه لري.
چې د هیڅ چا پروا ونه لري بلکې د خپلو ملي منافع او د خپلو اسلامي ارزښتونو د ساتلو دپاره د هیڅ چا سره مشورې او د هیڅ چا اجازې ته اړتیا ونه لري. دغسې اسلامي مستقل نظام الله پاک را کړی دی. دا ډول الله تعالی جل جلاله موږ او تاسو ته شرعي نظام چې د عدالت پر اساساتو باندې ولاړ دی الله تعالی را کړی دی. رب العالمین جل جلاله امنیت را کړی دی او رب العالمین جل جلاله افغانستان یو متحد بې له دې چې د افغانستان یو لویش ځکه چې د یو ډلې د یو مخالف په لاس کې ټول الله تعالی جل جلاله د یو مرکزي واحد او قوي حکومت تر رسالتي او حاکمیت لاندې الله تعالی جل جلاله داسې حکومت را کړی دی. نو ورونو دا ټول شان سره راجمع کې موږ او تاسو اوس د پرمختګ او موږ او تاسو د پیشرفت پر دروازه باندې ولاړ یو. دشمنان مو دا شان نشي زغملی. دشمنان مو کوشش دا کوي چې د افغانستان چې په هره طریقه کېږي باید دې ته محتاج واوسي، پرمختګ باید ونه کړي، د دې غلام باید واوسي. نو مختلف کارونه شروع کړي دي. یو کار یې په هغو کې دا دی چې زموږ ګران ځوانان کوشش دا کوي چې په مختلفو بهانو باندې په مختلفو تبلیغاتو باندې و فرار ته اړ باسي او د دې ذهنیتونه داسې ورجوړ کړي چې په افغانستان کې د ځوانانو دپاره نه تعلیم او تحصیل شته، نه ښه ژوند شته، نه ارامي شته. کوشش یې دا دی چې د افغانستان ځوانان د وطن څخه د باندې وباسي. خو موږ او تاسو په خپل واقعیتونه ګورو، مشکلات به موجود دي، ستونزې به موجود دي، خو راسي دا مشکلات او ستونزې موږ او تاسو په مخامخ خبرو کې سره حل کړو. زموږ او تاسو د مناظرې او د بحث طریقه به داسې وي، تاسو ټول متوجه سئ، تاسو ته به مایکونه درکول کېږي. یو ملګري به د غونډې یا د تالار